ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. زما عزت مندو الله تبارک و تعالی انسان دنیا ته راغلی دی او د لپاره یو نیټه مقرره کړې ده، په هغه چې د پوره کې دی واپس ځي د الله تبارک و تعالی خواته. ابدالآباد لپاره څوک دنیا ته نه دی راغلی چې راشي همیشه به دې ځي کي. دلته کې دا راتلل د الله خپل مرضۍ سره نه دي، او کله چې د دنیا نه ځي خپل مرضۍ سره نه ځي، دی نه غواړي چې زه لاړ شم لیکن ټیم یې پوره وي. لہذا دته الله اختیار هم نه دی ورکړی چې درمیانه ژوند خپل مرضۍ مطابق تیر کړي. خپل اختیار سره نه راغلی، خپل اختیار سره واپس نشي تللی، نو میز کې چې کوم لغونې کې تا ته ژوند میلاو شوی دی دا هم خپل مرضۍ مطابق به نه تیری، بلکې دې لپاره الله تبارک و تعالی انبیاء علیهم الصلاة والسلام لېږلي دي. د هغو په ذریعې سره انسان ته څه اعمال تعلیمات ښودلي دي، ته چې زما خواته راځې نو دا کارونه وکړه کامیابه به راځې، او که د دې نه خلاف دې وکړو نو بیا هم ماته که سا راتللي لهذا ناکامه به راځې، ځکه چې مرګ به تا باندې خامخا راځي. کل نفس ذائقة الموت، هر نفس دی به د مرګ ذائقه خامخا څکي. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، او د قیامت په ورځ باندې تاسو ته به ستاسو پوره مزدوري میلاویږي. که اعمال خیرو د خیر بدله به میلاویږي، که اعمال بدو د بدو بدله به میلاویږي. اعمال نیکو جنت په صورت کې به الله تبارک و تعالی دته انعامونه راکوي، خپل د رضا په صورت کې، د جنت د نعمتونو په صورت کې. اعمال بدو نو الله تبارک و تعالی جهنم تیار کړی دی. میز کې دا ژوند د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق د تیر کو کامیابی ده، ځکه چې فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. فمن زحزح عن النار، پس چې مرګ نه وروسته چې کوم سړی د جهنم نه بچ شو، وادخل الجنه او د جنت کې داخل شو، الله فرمایي فقد فاز، دې کامیاب دی. وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور، او درمیانه ژوند چې کوم نه دا صرف د دوکې لغونې سامان دی.
ما څخه دومره مال لاغې دومره ګاډي شو دومره جایداد شو هغه هر څه په ځای پاتې شي او دې ته نه لاړ شي بالکل خالی لاس که ده څخه اعمال شته که دی یو خان کورنۍ کې پاتې کېږي او که دی یو غریب کورنۍ کې پاتې کېږي د الله د پیغمبر طریقې مطابق ژوند تېر کړی دی دله کامیابي ده او که نه ده څخه اعمال نیک نشته دی ایمان ورڅخه نشته دی نو بیا دی که د دنیا مالدارو نه مالداره کس ولې نه وي چې هغومره مال دنیا کې چا څخه نه دی ناکامه دی او که دی غریب دی بیا خود ناکامه دی کامیابی ناکامی دغه د پیغمبر علیه السلام په طریقو کې ده لہذا د مرګ نه وروستو قبر ته تلاله تللي قبر لپاره تیارې دی قبر ته چې کله تا وبوځي عام مخلوق دپاره یو شان د قبر کنیستی کېږي دا نه چې یو خاص کسانو له به خاص قبر کنیستی کېږي بلکې ټولو له یو شان د دیوال یو شان د لاندې خارې به نه اچولی کېږي نه نه پورې د دنیا یو غټ بادشاه دنیا نه تللی لاندې والا چا ګدنه د خورې کړی چې فومر لاندې واچو دل لاندې کارپېټ واچو دی خو ډېر غټ مالدار او دته بالغ سم ونه کېدو دا څیزونه چې څوک نه کوي بلکې څلور دیوالونه غریب لپاره هم دي او هغه څلور دیوالونه مالدار لپاره هم دي په هغه خاورو کې خټو کې غریب هم سنبلي او په هغه خاورو کې خټو کې مالدار هم سنبلي په هغه دو کپړو کې دریو کپړو کفن کې مالدار هم ځي او هغه دریو کپړو کفن کې که سړی دی غریب دی هغه هم په هغه کې ځي بیا چې دکان ته ورشي مالداره تپوس نه کوي چې سړی مالداره دی که غریب دی یو شان د کفن ځای کې پروت دی بازار کې او هغه تا ته میلاویږي